دغه په زنګوګانو کې راغټ شوی دغه شهزادګان بیا د لیکور وځي ما پلار ډته نه ګوري نه د مور ډته او نه د خورکې ډته. مونږ قسم په خدای د 3 کاله په ژړا تېر کړي دي لکه ماشوم چې مونږ وږي شي مور نه پی غواړي دغه شانتې مې په سغو چغو پسې ژړلي پسې چې بلاله 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 ورور پسې سم خفه دی چې دی راشي. خو سبا د یا مور لاړه یا د پلار لاړ نو بیا ستا په راتلو دې نالج شي چې ته بیا موږ له راځې. بلال په تا خفه کېږي؟ بلال چې په ما خفه کېدی نو هغه به دا کور پرېښوستو. څوک راته وایي لاور شي خبره کې څوک دا اور کې خرکارانو سره خرڅ شوی دې ځای نه بوتلی دی او په ځان نه دی خبر شوی هلته یې خرڅ کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. همدغه شان دا واړه او د ښکلې په دغه واړو زنګوګانو کې راغټ شي د کټ په دې لنګه پسې تړلي ډېر واړه واړي دا واړه داسې غټ غټ غمونه لري چې کله د کور وځي دې واړو ته دا احساس نه کېږي چې بچې د هرې جوټې سره د پلار یو احساسي د مور یوه ټپوي ستا دپاره. دغه په زنګوګانو کې راغټ شوی دغه شهزادګان بیا د لیکور وځي ما پلار ډته نه ګوري نه د مور ډته او نه د خورکې ډته. دا پاچه ته په پنجاب کې واده خو چې پروګرام شو دا مولا رااله چېرې دا بلال لوک دی زه به ورته په خپل ویم چې بلاله دې کور ته راشه پلار دی یوازې دا به څونه مزدوري کوي په ده کې به څومره ځای وي دا په ګرمه ګرمۍ کې چې دا سړی ساوهلي کور ته رادن نه شي نو که چې ته بلال وې نو ته به دا سختې مزدورۍ نه کولې دا واړ واړ بچیان د سره تړلي دي او یقینا چې دا ځای به هم د کرې وي دا جانزاده ده باجوړ دی خو دلته دا سختې مزدورۍ او رزق پسې دلته راوستې زوی روکتې صاحبه نه خبره نه اتره خو بس وتې بار مه ګرځه ځانه دوستانه او ملګري مه ګوره ښه دوست خو دې زم به دا خبره په بده لګېدلي بس تلې 3 کاله وشو چې دا 3 کاله به د مور او دی اپا څنګه تېر کړي. زه بسم الله د پلان کوم وایا کاکا مونږ قسم په خدای د 3 کاله په ژړا تېر کړي دي لکه ماشوم چې مونږ وږي شي مور نه پی غواړي دغه شانتې مې په سغو چغو پسې ژړلي پسې چې بلاله 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 مور بلتا ځان اصل لیونی جوړ کړی ما لیونی نه یم زما ورپسې زړه دننه جاړي. راځه کور ته بلاله کور ته راشه چار ځای کې کور ته را روان شه ټول دپسې پریشانه دي خو سبا د یا مور لاړه یا د پلار لاړ نو بیا ستا په راتلو دې نالج شي چې ته بیا موږ له راځې. نو دا 3 کاله تا ګرځېدل وکړه؟ ما دا 3 کاله ګرځېدل وکړو پېښور مې پسې ټول کتلی پېښور کې یو جګه کې هم نشته دی خلک راته وایي په لاهور کې دی څوک راته وایي لاهور شي خبره کې څوک وایي لاهور کې خرکارانو سره خرڅ شوی دې ځای نه بوتلی دی او په ځان نه دی خبر شوی هلته یې خرڅ کړی د دې ځای د کریو د بیل مانه هره میاشت 14,000 روپۍ زه ورکوم زه غریب سړی یم زما خپه ماته زه ټرېلې نه راپرېوتې ما به د کابل چې ولې نه خوږېږي په دې پلارانو بس بچي بچو په زړه کې هغه پخواني بچي خوش نه دي هغه بیل بچي چې هغه مور پلار باندې بیا زړه درد کولو نه هغوی به غنم خوړل دا اوسپنې خوري سه چې نه درد او نه احساس وایه خورې بالکل څنګه یې ښایي وایه خورې بلال ولې نه راځي وته یې راشه بلال پته نشته بس 3 کاله مخکې جوس والا سوی کار کولو او بس د خلکو لمبرې به ورسره وي دا مې د پلاني لمبر دی دا مې د ملګرو لمبر دی بس هغه لمبرې ورته موږ شلولې بیا چې دی موبایل وله چا ورکړی هغه موبایل چې دی نو مور مې ورته ویل دا وله واپس که نو نه یې واپس کولو نو بیا مې ورته مور وویل چې دا خرڅ که چې نه یې واپس کړې نو خیر د پیسې م ته واله چې هغه موبایل یې خرڅ کړو نو موبایل بس یې بس ننه پورې بیا رانغو. ته خو به هر ځای کې بس بلال لټې ګورې هر ځای کې راشه زویا زه چې سار چې به ما چې علم کې څکله ما به سار چې وڅکو دوا به مې کوله یا الله حلال رزق را باندې وخوړ خدای تیل دارو کې زموږ چې څوک دشمنان دي خدای ته جارو کې او بلال له خیر راولي زه به چې ما خوشتن سم ناستم د بلال په ذکر کې به وده شوم په سوچ کې به زه وده شوم سار بیا را پاتېدم سار بیا د ګرځېدنو خپل ما بلال پتا خپه کېږي بلال چې به ما خپه کېدی نو هغه به دا کور پرېښوستو په 3 کالو کې هېڅ رابطه نه ده نه هېڅ رابطه بېبي سره هم څه رابطه نه نه هېڅ پته نه لګي نه د مړو نه ژوندي دا چې کله دې د کوره ته د عمر څومره د ده عمر تقریبا 19 کالو 19 نیمو کالو کې و تا 19 کاله د بچي سره دونه خواري وکړه دکې به دونه درد نه چې ستی به ستا تپوس دغه ویم کو درد وي خود به دا کور نه پرېښوستی سبا مې یا مور لاړه شي یا مې پلار لاړ شي یا مې کور نه نو په دغه کور له بیا زه څنګه ورشم
مور پلار خو خدای پاک غټ مقام دی له مور پلار لا ورکړی دی خو چې دی ورته په سپکه ګوري نو بل به خامخا ته ګوري په سپکه تا نمبر سره رجی صاحب وای موبایل 0317 95 46 975 دا چې چل خورې تاسو د आवाज ډېر لري لري پوریزي ته که بلال ته سویل غواړو نو کیمرا زره د خبرو کا بلال ته به زه څه ویم بلال په خپله نه پوهېږي غټ سړی شو بس په دې کور کې څه حال دی مور دې څه وایي پلار دې څه وایي په کوم حالاتو کې دي بس اوس څه ویم د یارې نه بس خپل کور ته نه راځي نو هېڅ یاره نشته دی بس خپل کور ته دې راشي د بله د بلال کاکې یوې دا خور ده یوې دا خور ده څنګه زویه زما پلار ورپسې راورسم جاړي مور مې ورپسې جاړي هر ټیمو ډېر تکلیف کی سم جاړ چې د شپې وده کېږي نشي ګولې خوري نو خوب نه ورځي خفګان نه جاړي تګې به بربند به بیمار به څنګه به څنګه بنئ بس دغه سوچ کې په غم غم کې بشتودو شو نشي ګولې د مور چی زویه هغه تیزې ګولې اچي نیله ودوشي هغه کې نو د کېږي بس سوچونه یادې زویه ټول ناس یې دا روزه اختر کې هم متکاتلي انتظار کړي کنه زویه روزه اختر کې مې مور سمې چغه په بل اختر کې مله کپڑے ګنډلې په دې اختر کې مله کپڑے دا یقین دي چې راځي ما مونږ ول کې دې چې خدای پاک راولي یو نختر بل ته د بل نه بل ته روزي ته برای روزي ترانو دا چې چل زویه دا پروګرام چلیږي بلال ورنه راځي هو کې دې شستا په خبر راشي وته کوړه راشه ها بلال کوړه راشه دا پوره خبرې وسره وکړه مونږ ورپسې خپایو خبر پسې خپایو د خپل درد انداز هم دی له نور چې څه وته وایم خدا کا کېدی وړي دي او د خپل لالا انتظار کوي دارونه چې غړ شي نو اپا خوشحالي کچ خور خوشحالي چې زه لالا مشته د پلار یو ډانه پیدا شوه پلار بوس کم کړيږي الانګه د غریبې وطن د پلار په بوډېواله کې هم لګي خو یو زوی وسره مشرې لګي نو پلار خويندې ورونه سا واخلي بهرحال د وارث صاحب دا نمبر یې تاسو ته کېښودم امید دره به دی چې که بلال دا پروګرام وګوري نو ضرور به کور ته راشي راشي دا د بلال بل روډ دی او روډ پسې سم خفه دی چې دی راشي ورشي زویه بلال ته وایې راشه بلال ته وایې راشه څه روزګار کې څه د لاس په مزدوري کې چا سره تړلې کار دی بس دغه جیلم کې اره د پاګه کې ډېډیم کو مغټ اره او بس لرګي مره تر غړو د دیار لرګي دی غټ غټ او بس هغه واته سو راته یو کې پادشي زردول سو کې بل کې پادشي نشپک سم نور د خرچو کې ودول سو ډېډی راته بچت پادشي دا راته وایي چې ته خو بیا میاش پس راځي کو میاش پس یو نیمه پښ راځم دا په خپل وطن کې داسې د غریبې لهر او انداز چې ته به دوبه کې دی دلته مزدوري کوله جنگي مالا کې به پریس کار کو خپل تر ټریلر پرې وته خپل ماته شو نو بس کار سخو بس سم دې کار پرې هو دلته کارونه ته سخت شو دوه درې په اختر کې چې هغه رانغه بلال کنه نو بس تم قتی شو چې دې اوس نه بس نه راځي امور سره څه کوي هغه سوي مورم بس غریب یو سوچ کله ختمونه دنیا ختمونه بس وکړو خدا الله د نوم نظر شم د الله په ختم به پارامو پیسې شوی 100 بجې وای چې د بلال قدر ترانه وسو غنه ختم یو ختم د ومه سره پورې زور کوي چې سبا الله تعالی په خپل کارونو خپيږي الله پاک کلام نه او دې کې به خیری چې لګ انتظار واغشت تاسو انتظار کوي لارانه کې دې کې به خیری خو لک پکلک او ته راشه چې زموږ پروګرام سره ورسی او پتلول تو کې بلال دا د پلار یو التداد یو درخواست ته تا چې ته خپل کور ته واپس راشه بلال خپل کور ته واپس راشه کو سبا د امور مړو یا د پلار مړو نو بیا ته به کور ته په دې کم سترګو به کور ته راځي بیا پوه شي کور ته خامخا راشه چار ځای کې زما دا خبرې به ته اورې او کور ته راشه د خدای خاطر وکړه او د الله نه ویرېږه چې دا مور پلار تا چا ته پرېښي دا بوډا او سپینګیري دا وړه خویندې ورونه دا به اخر څوک ساتي زه خو چې ژوندی یم تر منډې ترلې به وامه درې نیم کال هم ستا انتظار وکړو نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي بس د جیلم کې ویل ماله 50,000 روپۍ راکړه په 3 ورځو کې دننه تعلق دا داونه کې قرام مې راوستو زه به ته 2 لکه در دا به فراډي خدا به دروغې چاله پیسې ورنه کې ستا بچې به سره 50,000 شته دی نو تعالی زه کوم نه درکړم بچې به تعالی په خپل راځي زو د دې پروګرام نه پسې بیا برکت ګوره قدرمنو د خبرونه سر ترسي
د دغه دعا سره چې الله دې وکړي چې د تلې بچي واپس راشي. بچیانو دا اوسنو بچو ته دا وایم چې زویا ته د خپل زوره څه خبرې خدای دې پلار کا چې د زوره خبر شي.